فرواياتو کې راځي چې کله ټول خلق وفات شي نو ملک الموت به الله جل شانه ته عرض وکي اے الله د اسمان او زمکه ټول مخلوقات وفات شو بغیر د هغه خلقنا د کوم اراده چې تاسو نه کړی الله جل شانه به ورته سره د علم او فرمایي تپوس به وکي من بقیا سوق باقی فاتې دي ملک الموت به جواب ورکي صرف تاسو ذات باقی دی چې تاسو ته خود سره مرګ ناراضي د عرش اوچتون کې فرشتي یعنی جبرائیل او میکائیل او زفاتیم الله جل شانه به ورته فرمایي جبرائیل او میکائیل له هم وفات شي بیا به حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام او میکائیل علیه الصلاۃ والسلام هم وفات شي دینه پس به ملک الموت بیا راشي او عرض به وکي اے الله جبرائیل او میکائیل هم وفات شو والسر الز او د عرش اوچتون کې فرشتي باقی فاتې دي الله جل شانه به حکم وکي زما د عرش اوچتون کې فرشتي دي هم وفات شي هغه به هم وفات شي بیا به ملک الموت الله جل شانه تراشي او عرض به وکي اے الله د عرش اوچتون کې فرشتي هم وفات شولې الله جل شانه به ورته بیا سره د علم او فرمایي تپوس بته وکي من بقیا سوق باقی فاتې دي ملک الموت بعرض وکي اے الله صرف تپاتی چې تا د خویس کله مرګ ناراضي او زفاتیم الله جل شانه به فرمایي ته هم زما په مخلوقاتو کې یو مخلوقي ته چې د سکار د فار پیدا شوی وي تا هغه وکړو واستهم مرشا ملک الموت به هم وفات شي کله چې د الله جل شانه نه علاوه بل هیڅ باقی فاتې نشي کم چې आवाज او به مثل ذات دی نه خود د اولاد شته دی نه د چانه فایده دی او نه د هم مثل شته دی نو د غزاد بد ازمکه او اسمان د کتاب په شان راغون کی درې پیری بد ازمکه او اسمان راغون کی بیا بدرې پیری او فرمایي حمزه زبردست او غالب یما بیا به اعلان وکي لمن الملك اليوم نن ورځ د چا حکومت دی هر طرف ته خاموشي وي جواب ورکون کې به هیڅوک نوي الله جل شانه په خپل او فرمایي لله الواحد القهار صرف د الله جل شانه حکومت دی چې आवाज او غالب دی زما عزت مند ورونو مرګ حق دی هر انسان ته برازي ټول به وفات کیږي كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون هر یو شی پنا کېدون کې دی صرف د الله جل شانه حکم او د هغه ذات باقی فات کېدون کې